قاري صاحب اوس یې پرېږده خبرو ته، تا په خبرو کې د مایک بند و. قاري صاحب زما خواهش دا دی نو بیا مجبور مونږ نه پوهېږم نو څوک اصولي صاحب مهرباني وکړئ وبخئ. جناب میاخیل صاحب مننه. ګورئ ښه یو تورې دا ولګاوه چې د خوست هوایي ډګر کې 12 میلیونه ډالره وصولي اخیستې. تر اوسه دومره بېسواده دی ده چې د خوست د ټول هوایي ډګر بودیجه 12 میلیونه ډالره وه. ګوره دا یوه خبره. دویمه خبره دا چې ده وویل چې دی د خوست دی او سراج الدین حقانی هم د خوست دی. دومره بېخبره دی چې تر ننه خبر نه دی چې سراج الدین حقانی د پکتیا دی. په دې سپیس کې خلک باید واوري او د ده په بېسوادۍ، بې علمۍ، بې تربیګۍ دلالت کوي دا ټولې خبرې او په دې ډول تورونه. څنګه کیدای شي چې د یوه هوایي ډګر منظوري وصولي د کرزي صاحب په وخت کې اخیستې وي، د غني صاحب په وخت کې هم نه وه، د کرزي صاحب په وخت کې چې زه وکیل هم نه وم د ځوانانو د خوځښت مشري ما کوله، هغه منظوري د ځوانانو د خوځښت په ملتیا باندې رئیس صاحب جمهور نجفي صاحب ته او زاخیلوال ته وویل چې د خوست هوایي ډګر ته بودیجه ورکړي. هغه بودیجه ټوله بودیجه 12 میلیونه ډالره وه. او بیا تر دومره بېسوادۍ کچې چې د وکیل د وزیر صلاحیتونه اجرایوي او غیر اجرایوي سره نه پیژني. څنګه کیدای شي چې دا 12 میلیونه ډالره وصولي اخیستي او په خوست کې میدان هوایي جوړ دی؟ عجب. دغلته معلومیږي چې ځینې فتنهګر، ځینې معاملهګر، ځینې هغه اشخاص چې رښتیا هم وطن ته ژمن نه دي، کله چې د ښاروالۍ پروژې کرزي غني صاحب ور نه کړې، په غني پسې په دا اوس فیسبوکو کې ویډیو ده چټیات یې ویل، کله به چې بیا صرف چای ته شورای امنیت ته دعوت که، بیا به بابولال ورته ویل دومره سړیتوب په یو چا کې نه وي او دومره دی په لیاس د خدای دومره دی دریځ ونه لري، نو ته خدای افغانستان په دې ډول خلکو جوړوي، په دې ډول خلکو طالبانو سره تاسو جنګ کوئ، په دې ډول خلکو طالبانو ته تاسې په میډیا کې ماته ورکوئ، په دا رقم خلکو باندې د شورای امنیت خبره یې وکړه. زه هم دا اوس ډاکټر محب په واتساپ باندې وصل کولی شم، ځکه ډاکټر محب او اتمر دواړه د شورای امنیت مشري کوله د غني په وخت کې او د کرزي په وخت کې فکر کوم زلمی رسول و. دا درې واړه زه په ثبوت په خبرو راولم دلته، خو که دا مې راوستل قاري صاحب بیا خو به مخ تورئ او ځان ته به مساله یې وایي. دا درې واړه نه، یو راوله، یو محب راوله، ځه که مې راوسته دا درې واړه درته معاف یو. قاري صاحب لطفا تاسې مایک مه خلاصوئ. قاري صاحب زه نه پوهېږم اصولي صاحب ځکه ټلیفون ته زنګ وهم قطع کېږم خو به نه اصولي که نه صاحب تاسې قطع کېږي، تاسې خپلو خبرې وکړئ لطفا. ښه که دا مې درته په اثبات ونه رسوله زه به مختوری وم په افغانستان کې او قاري صاحب ګوره غوږ نیسه قاري ستاسو زما د خبرو کول ځان ته قاري صاحب زه اصولي صاحب ما ته وایي که په اثبات ورسوه زه به مخ تورم. ګوره یو دقیقه مخیر صاحب، که په اثبات ورسوه د دغه 600 کسانو په مخ کې مخ تورم، که ما د فساد په اثبات ورسوه په ده به مخ تورم. نه ودرېږه قاري، بل رقم پښتونولي در سره کوم. ته به د خپله ښځه طلاق کوې که مې ډاکټر محب ته دې اصولي صاحب خیر دا د بحث نه تېرېږو. زه استاد محبوب ته ورځم. استاد مهرباني وکړئ دغه په موضوع به خبرې وکړو لطفا. وکیل صاحب محترمه تاسې ته لږ زغم وکړئ. وکیل صاحب راځي سعادت منګل، زه پوهېږم تاسې هم خبره لرئ، خو زما خواهش دا دی استاد محبوب به واورو، ځکه دا سپیس به نه خرابو. ټول موږ د یو فکر خلک یو ولاکه پوهېږو، دغه دلته خو اوس خو هېڅوک نشته نو ولاکه پوهېږم سړی څه ووایي. مهرباني وکړئ استاد محترم. جناب میاخیل صاحب بخښنه غواړم استاد ګرامی، خبرې وکړئ. تاسې ما د یو فکر سړی د دې سړي سره ښیئ، ما ته توهین مه کوئ، دا سړی لرې کوئ د سپیسه کني زه ځم ځکه دا سړی ته خو هغه قاري چې فتوا دې ورکړې وه که نه په جمهوریت نه چې ټول یو ودان دي، ته اوس بیا خبرې کې دا خبرې تا او مبین څه فرق شوه؟ ته ځان ته قاري یې، ته هغه قاري چې فتوا دې ورکړې وه په جمهوریت نه چې ټول یو ودان دي. از برای خدا ژړله د ویډیوګانو دې جوړولې چې جمهوریت ټول کافران راغلي دي.
بې ادبه په دا خبره چې تا وکړه، ته نه خور لرې نه مور لرې، بې غیرته، ته پښتون نه یې، په دا ژبه چې غږېږې د ژبه ته توهین ده. دا رقم خبره څوک بې حیا؟ مبین تا نه ډېر شرف لري، هغه دریځ معلوم دی، تا خو دریځ معلوم نه ده، تا خو ټاپې په جمهوریت نه مو وهلې، اوس بې رغلی خلکو ته یې فتوا ورکوي. داسې به وکړم دا سپیس به بند کړو. بې غیرته بې ننګه په دا خبره، ښځه د جرمني کې دغه کارونه کوي، بې غیرته په دا پښتو ژبه، په دا پښتو چې ته خبرې کوي، ته هندو یې. دا نه پوهېږم ولې دا سپیکر نه بندېږي. زما خواهش دا ده چې دغه بحث به پای ته ورسوو. استاد محترم نه پوهېږم تاسې خبرې کوئ که نه کوئ. نو ولاکه په طالب سره خو مبارزه ډېره به سخته شي په دې رقم چې دغه کوم شی چې مونږ کوو، زه فکر نه کوم چې تاسې نتیجې ته ورسېږئ د طالب سره په خبرو کې. نور خلک مو پورته کوه وایي جانا نشو اخیستلی، نو ځکه دا ولاکه پوهېږم. استاد محترم تاسې مهرباني وکړئ. سلامونه میاخیل صاحب، زه خو هېڅ اوس نشم وایه، دا والي صاحب له ما نه مخکې راغلی، والي صاحب ته وخت ورکوي، زه څه نه وایم. ولا ټول هغه خراب شو، ځکه زه د ملګرو ته وایم، زه نه پوهېم ولې دا ده. والي صاحب تاسې خبرې کوئ، مهرباني وکړئ. قاري صاحب وخت در کومه، لږ لطفا خیر دی، 100 دقیقې حوصله وکړئ. سلام. پاچا خان رښتیا وایي، دلته مریم فایق ګردیوال لیکلي وایي پښتنو په یوې خبرې اتفاق کړی چې دوی به هېڅکله اتفاق نه کوي. میاخیل صاحب پرېږده، اصولي صاحب خبرې وکړي، ولې بل چاته وخت ورکوي؟ ودې کې اصولي صاحب دې وکړي، زر وارې مهرباني وخت ورته ورکړه چې وغږېږي. ګورئ جناب میاخیل صاحب، دا احساساتي برخوردونه زه نه پوهېږم په دې پارلمان کې به یم یو څوک را برابر که او رامخکې به که سم خلک به یې تحقیرول او توهینول. زما په خوست کې جناب والي صاحب فدایي صاحب محترم هلته والي و، د ځینو اشخاصو سره رقابتونه و، علت به یې دا و چې ما به سړیتوب نه منه او دوی به گذشته تیر تاریخ به ډیر کثیف او چټل و. نو ما به ورته ویل چې تاسې د دې وړ نه یې چې د ولس مشري وکوئ او یا به تاسې په وکالت کې هم برکېنئ. نو دغسې حالت د جمهوریت په خلکو زخت که او خپله په داخل د جمهوریت کې هم فامیل کرده، با تعلیمه، با درک خلک، هیوادپال خلک سپک کړل ارام ارام او د نظام سره فاصله پیدا شو او دا لویه بدبختي ده. دا زه تاسو ته تعهد کوم، تاسې دلته به محبوب صاحب وي او فدایي صاحب او میاخیل صاحب درې واړو ته زه ډاکټر صاحب محب کنفرانس کوم سبا انشاءالله، او ځکه د دواړو د فدایي صاحب او استاد واتساپ لرم، د محبوب استاد نه لرم، چې دغه د خبرې زه سپینې کم او بیا به تاسې په سپیس کې درته ووایي چې په چټیاتو دې سر ده. نو دا یو اړخ ده. بل اړخ دا ده چې سیاسي رقابتونه او نقد په ټولنه کې دا یو اصل ده او بیا چې ځان ته هم جمهوری خوام وایي، نو په دغه موضوعاتو کې باید شخصي مسایلو ته لاړ نشي او دا ډیره بده ده. زما سره نه ښایي، ته باور وکړه دا اوس ماته یو 200 مسیج د همدغه سپیس نه راغلي دي، ځوانانو لیکلي چې اصولي صاحب د دغه خلکو سره ځان مه سپکوه. زه نه پوهېږم خلک څوک وو، خو خلکو سره ځان ورسره مه سپکوه. او رښتیا هم د دغه رقم خلکو سره د موږ په سپیس کې ګډون هم دوستانو ته سپکاوی دی، تاسې رانه خفه نه سئ، هم ځان ته که دا رقم سپیسونه وي، دغه رقم چټیات خلک د چټیاتو درلودونکي بدون د دا رقم تهمتونو ته ځواب ویل په خپله ګناه ده، ځکه دا تهمت ده، ځواب ویل ورته خطا ده. خو په هر صورت دا یو لوی سپکاوی و او دغه سړی فکر کوم جرمني کې اوس اوسیږي. ته د ده ملګري وګوره چې څوک دي، شخصي ملګري، وایي با ما بیشینی ما شوي، با دیگ بیشینی سیاه شوي. د ده د شاوخوا چې وګورې ټول درته معلومیږي چې دا خلک هغه د ورغومي د وزې زامن دي چې په خپله مور سپریږي، بله هیڅ شی هم په دوی کې په خدای کوي. جناب میاخیل صاحب، زه په دې ودرځولمه چې اوس زه درته وایم چې جنګ زه د حل لاره نه وینم او دی راځي شخصي حریم ته داخلیږي او په چټیاتو تهمتونه
مسایل وایي د ښو خلکو سپینو کالیو ته خاورې وراچوي، مردارې اوبه وراچوي تر څو یې د ځان سره مردار کړي. دغه افسوس دی چې زما په ټولنه کې دغه رقم بد اصله او کم اصله اشخاص شتون لري او زموږ ټولنه یې هم دغسې کړې ده. پسې نور د ستاسې غږ نشته اصولي صاحب. نه پوهېږم. ګورم یا خیر صاحب والي صاحب نوبت پښتون صاحب پښتون صاحب وبخښئ. پښتون صاحب لس دقیقې وغږېږه، په موضوع وغږېږه. ګوره نه اجازه راکړه، په موضوع نه غږېږم، اجازه راکړه چې اجازه راکړه. میا خیر صاحب تاسو ټول په ما باندې بیا مې کته واچوه. نه خیل صاحب پرېږده وخت ورکړه. نه خیل یو دقیقه زه نه پوهېږم ولې دا میوت کېږي نه هر سړی. زه صاحب پښتون صاحب دلته په دغه سپیس کې زه په فرد دغه اصولي چې په څلور کتاب دلته یو چا راته لیکلي دي چې دا انډیوالي پالي او پلان کوي. زما قاري صاحب سام انډیوال دی، اصولي صاحب هم انډیوال دی، اټیک قاري صاحب او دلته 600 کسان اوري د مختلفو قومونو خلک دي. زه یو شی درته وایم، نه په اصولي صاحب د چا خبره منم او نه یې اورم. که غواړئ چې دلته په موضوع خبرې وکئ، په سیاست خبره کوئ، زر وارې وکئ، نه کوئ بالکل. زه د دې نه انکار نه کوم، اصولي صاحب مې ملګری دی. نیم دقیقه غږېږم که غلط یعنې که په اصولي صاحب خبرې وکړي ښکته کومه دی دا ښکاره. هر سړی قاري صاحب هم چې راولم که په اصولي صاحب خبرې وکړي ښکته کومه یې بېرته خبره مهرباني وکړه. امرخی هغه خیلی زه نه ماشوم یم، ما ته څوک وښیي ته څه ووایه څه مه وایه. نه خیر بیا داسې وکړه، بیا یو لطف وکړه، بیا یو لطف وکړه. نه یو دقیقه جناب پښتون صاحب، دلته د ماشومانو د نه ماشومانو خبره نه ده. دلته 200 کسان ناست دي. دا سپیس د دې لپاره نه دی جوړ چې دلته کمال ناصر اصولي راغلی دی هر سړی د راشي ورته ښکنځل وکړي. ولې بیا زما په سپیس کې ولې وکړي؟ خپل هلته سپیس جوړ کړئ لکه ما پسې چې دا خلک یې جوړوي، ورشئ څومره چې د لاسه کېږي ویې کوئ. نه کې کنځا او توهین ولا نه ده پښتون صاحب. پښتون صاحب مهرباني وکړه. تا تر اوسه زه نه یم پېژندلی. خیر ده زه نه زه تا پېژنم. اوره که نه وغږېږو بدپدر دې موږ راغلو دلته مایک هم پښتون صاحب مهرباني وکړه. یو لحظه محترم یا خیل صاحب جناب علي حفظ الله، که دلته هر څوک غږېږي هر څوک دی شخصیتو ته به توهین نه کوئ. د دغه اصولي ورور شهید شوی دی، د اکا زمنې شهیدان شوي، پلسهاو شهیدان د خپل له کورنۍ نه ورکړي. دلته څوک راځي که داسې چې اصولي باندې د 12 میلیونو ډالرو تور لګول کېږي، بیا اشرف غني هم 1.9 میلیونه ډالر یې وړي دي. چې غږېږئ خپل خلکو باندې به خولې نه لګوئ. که څوک دلته کوم بحث لري، کوم علمي یا وړاندیز لري خلکو ته، د افغانستان خلکو ته، مهرباني دې وکړي. که نه هیله کوم وینې د موږ ډېرې تویې شوي دي. د موږ مشرانو ته توهین مه کوئ، سپکاوی مه کوئ. خیر دی که نن هر چیرې ولاړ دی، هر مجبوریت څه دی، د خپل د وینې د جګر ټوټه په افغانستان باندې قربان کړي، یو نه پلسهاو دانې. دا د جمهوریت د سقوط 100 میاشتو مخکې ورور ځوان ورور شهید شو. لیکن زه په جرمني کې ناست یم، امریکا کې ناست یم، ډالر هم اخلم، کار مې هم ښه دی، کاروبار مې هم ښه دی، او دلته راځم د فری انټرنټ هم راسره دی. کله اصولي ته وروره بد وایم، کله ساجات پسې لګېږم، کله فلان پسې لګېږم. د ما دا خبرې ده، خدای دې وکړي چې چا باندې بده ونه لګي، او که چا باندې بده مو لګي زه وروره خپل شخصیت لرم، دا مې خپلې خبرې دي، توهین مې چاته نه دی کړی. مننه. او میاخیل صاحب هیله کوم مایک مه راکوه او قطع مې مه اچوه. نه دی اچومه قاري و جناب پښتون صاحب. ګوره دلته خو دا ټول تاسې ملګري چې راځئ په همدې خاطر راځئ چې هغه درناوی وساتل شي که نه. نو دا خو زه دغه سپیس دلته یو خو دا کمنټونو او دا شیانو ته زه ډېر هغه نه لرم، ډېر چندانې پروا هم نه لرم، د دې سپیسونو هم چندانې پروا نه لرم، ځکه زما عقیده دا نه ده دا شی حالت نشي بدلولی. زما خواهش دا ده چې په درناوي د یو بل په زغم د یو بل خبرې واورو. شینواري صاحب بس تاسې کنټرول
قبول کړئ تاسو یې ووایي ولا زه نور ستړی شم په خدای قسم دی. په خیر اوسېږې. مننه میاخیل صاحب. زه د قاري صاحب ته فقط یو لنډ یو دوه ټکي اضافه کول غواړم. قاري صاحب زه پوهېږم چې د اصولي صاحب د محب رابطه په کومه کچه کې وه. اصولي صاحب زه پېژنم نږدې نه، او په دا وروستي دوه نیم کلونو کې چې یا 2 کلونو کې چې محب په امنیت شورا کې و، زه خو ورسره نږدې نه ما کار کوم. د پیسو تور دی مطلق بې بنسټه او بې بنیاده ده. هیله ده چې که تور هم لګی خو له ثبوت سره یې وړاندې کړه. په خیر اوسېږه. وایجانه نوبت د چا مهرباني وکړه، زه اوس راغلم. د استاد نوبت د استازو خفض الله کوچای صاحب ماته نوبت راکړئ. وکیل صاحب خیر دی وبخښه تاسو ته نوبت هغه د قاري صاحب میاخیل صاحب لږ حوصله وکړئ. د استاد ته به ورشو. رحمان زی صاحب خیر دی موږ خپل هغه کیو حوصله وکړئ. دا استاد محبوب به واورو. فضل الله بشنوار شورای امنیت کې د محب صاحب سره په دفتر کې و، د هغه د سکرټرو. نو استاد مهرباني وکولا موږ نه خبرې زمونږ ولا خفه کیږو په خپل. بس سلامونه او نیکی هیلې ټولو دوستانو ته سلام. خدای دې وکړي چې خبرې او ونه شو، خو بس چې وشو نور نو لطفا بس په دې موضوع به سره بحث نکو. اصلا عنوان هم په دیو چې ولې دیو بل د خبرو د اورېدو زغم نه لرو. بدبختانه په جګړو د 40-45 کلونو موږ داسې کړي یو چې په خپلو کې یو بل سره وهو ټکوو، یو کله رالویږي کله بل پورته کېږي. بس دغه یو ستونزه ده او تر اوسه پورې هم داسې روانه ده. خو په هر حال زه بیرته موضوع ته راشم. مخکې د جنګ خبره وشوه چې جنګ کېږي نه کېږي، ښه کېږي څه ډول کېږي، خبرو لارې چارې شته که نشته. له بده مرغه اوس خو ځکه د افغانستان مسایل خو ټول په لویو قدرتونو پورې تړلي دي. په اوس وخت کې موږ تاسو معلومه خبره ده چې بلاکونه سره جدا شوي دي. روسیه